لکه په دې دور کې دا بعضې زیارتونه. یو خبر ځان سره یاد وساتئ، د آدم علیه السلام شپېته ګزه په شرعي ګزو سره د هغه قطو د هغه د باډۍ اوږدوالی شپېته شرعي ګزه و، او یو شرعي ګز د لاس په برابر راځي. دا کوم چې انګریزي ګز دی 2 شرعي ګزه د هغې یو برابر دی، نو 13 چې نیم کې 18 چې نیم کې 13 ته جوړیږي. نو داسې وایي د انګریزي ګز په حساب سره د آدم علیه السلام قامت او قط هغه 13 ګزه و. 18 شرعي ګزه. دا بعضې زیارتونه به تاسو کتلي وي، دا چلګزی دی، 40 ګزه دی. الکه حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام قطع و اقامت هغه 18 شرعي ګزه و، او به اولاد دغه په قلاره کمیږي، غټیږي نه. د تاریخ یو کتاب کې لیکلو دا د غنم دانه مو ډیره غټه وه، وی دا به د هندوانې برابر وه، او دا کم منځ کې چې خالیګاه ښکاري اوس د ګول نه ده د غنم دانه، بلکې منځ کې چې خالیګاه ده. وی دې نه یوه قله آدم علیه السلام په جنت کې بره خوړلې وه، شیطان ورته وسوسه اچولې وه. تاسو ته د هغې واقعه یاده ده چې الله تعالی ورته حکم کړی چې ولا تقربا هذه الشجره. نو دا و چې کوم د غنم نه دا حصه کم ښکاري وي، دا آدم علیه السلام خوړلې وه. دا تاریخي واقعات دي. تاریخي واقعات دا لازم نه چې دا رښتیا وي، په دې باندې مونږ ګناهګاري ګم نه. ګناهګاري ګو اله چې مونږ وایو چې په حدیث کې راغلی دي. نو به نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي من کذب علی متعمدا، چا چې په ما باندې قصدن دروغ ویلي، نو به ځان د پاره ټیکانه د جهنم مقرره کړه. او چې تاریخي روایت شو، نو تاریخ کې صحیح تاریخ هم شته، غلط هم شته، بعضې به غلط شوي دي مورخین. نو دا چلګزي باباګان دا ټوله غلطه خبره ده، دا خطا خبره ده. بیا وروستو غټ غټ خلک نه دي راغلي چې چلګزی شو د دې وخت شرعي ګزونو باندې خدا به 80 ګزه شو. او نبی پاک علیه السلام فرمایي چې آدم علیه السلام په شرعي ګز سره 18 ګزه و، او د هغې نه پس د هغه اولاد کمیږي، زیاتیږي نه. اکثر انګریزانو په دغې ملکونو باندې حکومت کړی دی، نو چې کله تلل یا یې پکې بوتان خښ کړي دي، یا یې پکې سونه خښه کړې، او یا پیسې او د هغې د پاسه قبر جوړ کړی دی. ځکه د هغوی یو سوچ و چې دا قومونه د قبرونو او د مړو ډېر احترام کوي. مونږ د قبرونو احترام هم ډېر دی، او د مړو د ژوندو احترام ډېر کم دی. ډېر کم خلک داسې وي د ژوندو احترام کوي. پښتانه هم دغه شانتې دي چې پلار یې مړ شي، نو به قیمت جوړ کړی، یو چغې جوړ کړي، او په زندګۍ کې احترام نه کوي. مشر ورور یې وفات شي، بیا ډېر زیات پریشانه وي، ډېر خفه وي، او په زندګۍ کې د هغې احترام نه کوي. ترې ژوندی وي د هغې احترام نه کوي، نیکۍ ژوندی وي د هغې احترام نه کوي. حالانکه حدیث کې راځي العم کالاب، دا ترم په شان د پلار دی. بل حدیث کې راځي اخی کبیر، مشر ورور په شان د پلار دی، د دې به احترام کې، د دې به خیال ساتي، عزت به یې کې، دې سره معاشره جوړیږي. تاسو ته مخکې ما ویلو چې معاشره کله جوړې نو د 3 شیانو خیال به ساتي. یو حق دی، یو ادب دی، او بل فرض دی. ستا چې کومه فریضه ده، که ته په کور کې، که ته په کلاس کې، که ته په مدرسې کې، که ته په یو کارخانه کې، که هر چېرته نو ته به خپل فرض پیژنې، زما فرض څه شی دی. کور کې ته کشر یې، ستا فرض دا دی چې زه د مشرانو احترام وکړي، کشرانو باندې شفقت وکړي، د کور د امورو خیال وساتي. دا ستا فرض دی، شرعي فرض نه دی، مطلب دا کار تا باندې لازم دی. ستا حق دا دی چې ستا عزت وکړی شي، ستا ضرورت پوره کړی شي، او د دې په منځ کې آداب دی. مشر او کشر به خپل زندگی تیری، خو لیکن د آداب مطابقه آداب او بخیال ساتي. نو چې کله له فرض خیال ساتلی شي او د حق خیال ساتلی شي، او بیا په ادب سره د امور وشي، نو کور زندگی ښه تیریږي. که ته په دفتر کې، نو دفتر زندگی ښه تیریږي. که ته په مدرسې کې، یا ته په کلاس کې، یا ته کمره کې، نو بیا زندگی ښه تیریږي. او څوک چې خپل فرض نه پیژني، او د څه حق دی هغه نه پیژني، او آداب ورته نه یاد، نو دا به هر چېرته پریشانه وي. د دې اسانه مثال دا دی،
ته دلته ناست یې او بار نه څوک راغی نو ستا حق دا دی چې هغه به سلام اچوي هغه باندې فرض دی چې هغه به سلام اچوي بې چې کله هغه سلام واچاو نو تا باندې دا فرض دی چې د هغې جواب هغه ته ورکړي او که نه هغه د هغې ځای نه راغی او تا ته وي تا ما باندې سلام وانه چاوه نو هغه خپل حق نه دی پیژندلی او فرض نه دی پیژندلی هغه باندې دا کار د هغه چې سلام هغه اچولی وي او ستا حق چې تا ته سلام کړی وي او په منځ کې آداب دي یو بل سره لاس ملاول په خیر راغلی کول دې ته ادب ویلی شي ته بار ناست یو څوک تیریږي هلکه وي دا فلانکې خو ډېر متکبره دی ولې ما باندې سلام ونه کړه هلکه ته ناست وي هغه روانو په کار چې هغه روان سلام واچي ته روان نو ته سلام واچو ستا فرض دی چې ته سلام واچي ستا حق دا نه دی حق د دې ناست سړي دی چې ته پې سلام واچي دغه شان چېرته دعوت نو چې دعوت تا ته درکه نو تا باندې فرض دی چې د هغه دعوت ته پوره کړي او د هغې دعوت ته ورشي دا د هغه حق دی هغه حدیث کې هم راځي حق د مسلمان په مسلمان باندې یو څو دي سلام وکړي جواب به ورکړي بیمار شي تپوس ته به یې ورځي چې وفات شي جنازې ته به